راشد خان د هندوستان د کرکټ لیګ 12 کلن ریکارډ په خپل نوم که سلام او مینه دوستانو په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست او که چیرته زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوي او تازه مطالب خپروو. که څه هم درې واړه افغان لوبغاړي محمد نبي ساحل، راشد خان او مجیب زدران لپاره د سږ کال 12م پړاو هندوستان کرکټ پریمیر لیګ سیالۍ پای ته ورسېدې، خو راشد خان دا ریکارډ په ثبتولو له دغو سیالیو سره مخه ښه وکړه. په ګوګلي خان مشهور افغان لیګ سپینر راشد خان د دغه لیګ په حذفي لوبه کې د ډیلي کیپیټل لوبډلې خلاف یو داسې اور وکړ چې د یادو لوبو په 12 کلن تاریخ کې نه و شوی. راشد خان د دغه لیګ په تاریخ کې لومړی بالر شو چې د لوبې په 15م اور کې یې له منډې ورکولو پرته 2 وکټې واخیستې، خو لوبډله یې له ماتې ونه ژغورله او د دغو لوبو په تاریخ کې یې خپل نوم د دویم ځل لپاره ثبت کړ. راشد خان تر دې وړاندې هم د IPL سیالیو په تاریخ کې له منډې ورکولو پرته میډن اور کړی و، خو دا لومړی ځل و چې 2 وکټې یې هم پکې واخیست. د بیګانۍ شپې په حذفي لوبه کې ډیلي کیپیټل لوبډلې له په زړه پورې لوبې وروسته په 2 وکټو بریا خپله کړه او د دغه لیګ په 12 کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره ناک آوټ لوبه وګټل. د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې په ګټه د بیګانۍ شپې په سیالۍ کې لومړی محمد نبي ساحل 20 چټکې منډې جوړې کړې او بیا راشد خان په 4 اورونو کې د 15 منډو په ورکولو سره 2 وکټې ترلاسه کړې، خو لوبډله یې د مخکې تګ حوصله وبایلله او له روان لیګ نه رخصت شول. د یادونې وړ ده چې دا د یاد لیګ په تاریخ کې 4م ځل شو چې سنرایزر حیدرآباد لوبډلې په 2014 کال کې د راجستان او په 2014 او 2017 کلونو کې د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې خلاف یو ځل بیا په ناک آوټ لوبه کې له ماتې سره مخ کیږي. راشد خان د تیرو کلو په څېر درې واړه افغان لوبغاړو په پرتله نه یوازې د خپلې سنرایزر حیدرآباد لوبډلې په ګټه ټولې سیالۍ ولوبولې، بلکې ترڅنګ یې یو ځل بیا د 15 لوبو وروسته په 18 وکټو مخکښ بالر و. نبي ساحل بیا د سږ کال د هندوستان په کرکټ پریمیر لیګ کې 8 لوبې وکړې چې د 8 وکټو ترڅنګ یې 115 منډې جوړې کړې. همدارنګه له لومړۍ بریا ټورنمنټ وروسته مجیب زدران د کنگز 11 پنجاب لوبډلې په ګټه یوازې د 5 لوبو چانس ترلاسه کړ چې 3 وکټې یې ترلاسه کړې. په 12م پړاو هندوستان کرکټ پریمیر لیګ کې سنرایزر حیدرآباد لوبډلې 4م، خو کنگز 11 پنجاب لوبډلې بیا 6م مقام ترلاسه کړ. درې واړه افغان لوبغاړي به اوس د افغان کرکټ ملي لوبډلې سره یو ځای شي چې اوس د نړیوال جام او انګلینډ خلاف له سیالیو وړاندې له سکاټلینډ کرکټ ملي لوبډلې سره په سیالیو بوخته ده. د افغانستان او سکاټلینډ کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ لومړۍ 50 اوریزه لوبه پرون له مجیب زدران، راشد خان او نبي ساحل پرته کېدله، خو د باران له امله لغوه شوه. ملګرو، که چیرته ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي دومره یې شیر کړئ چې د نړۍ هر د کرکټ مینوال یې وګوري. ډیره زیاته مننه. تر بلې ویډیو د الله په امان په لوی او سپېڅلي ذات مو سپارم. والسلام.